او هغه فضیلت د څلورو خلفای راشدینو. خلفای راشدین ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعین. دا خلفای راشدین دي چې دوی ته الله هدایت کړی او په هدایت باندې وو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا ویلي دي چې علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي، زما لار راونیسئ او د دې خلفای راشدینو لار راونیسئ. نو د دوی فضیلت بیانیږي. که څوک سوال وکړي چې ولې دا د عقیدې مسله ده او دا د عقیدې مسله ده، د صحابه کرامو سره محبت دا د عقیدې مسله ده. په دې باب کې شیعهګان روافض ګمراهان دي، ګمراه دي، او دغه شان نواصب ګمراه دي. نو ځکه دا مسله د عقیدې په کتاب کې بیانېږي. دا مسله د عقیدې په کتابونو کې راځي، د صحابه کرامو سره محبت. بیا پرون موږ دا خبره بیان کړې وه چې په کار خو داسې و چې د ناظم داسې چل کړی و چې اولې د عامو صحابه کرامو فضیلت بیان کړی وی او بیا یې دا بیان کړی وی چې بعض د بعضو نه غوره دي. نو دا مسله به په ترتیب سره برابر وي. خو هغه داسې چل کړی دی چې اولې هغه بیان کړي دي کوم چې غوره دي په دې نورو باندې، او بیا یې د عامو صحابه کرامو فضیلت بیان کړی دی. نو دا غوره دا بل شان و، خو هغه داسې بیان کړی دی. نو وایي چې وقل داسې وایه ان خیر الناس بعد محمد، غوره خلک وروستو د محمد صلی الله علیه وسلم. پرون موږ دلته یو خبره کړې وه، څه غوره خلک څنګه د پیغمبرانو نه بعد، یعنی غوره خلک چې کله ویلی شي چې د پیغمبر نه بعد غوره انسان ابوبکر دی، نو معنی دا چې په دې امت کې نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد غوره انسانان هغه د نور پیغمبران دي، او بیا چې دی نو ابوبکر او عمر او بیا داسې ځه. خو دلته خبره د دې امت بیاني. نو وایي چې داسې وایه چې غوره انسان، او د دې وضاحت شوی چې خیر په عربۍ کې کله د څه لپاره استعمال. سوره بقره، سوره العادیات په مقابله د شرک راځي. خیر په مقابله د شرک او خیر په معنی د مال. دلته مطلب افضلیت دی. داسې وایه چې غوره انسانان، افضل انسانان په دې امت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد هغه څوک دي؟ وزیرا قدما ثم عثمان ارجحو. د پیغمبر دا دوه وزیران څوک دي؟ ابوبکر او عمر رضی الله عنهم. وی دا غوره دي په دې امت کې د پیغمبر نه بعد غوره انسانان ابوبکر صدیق او عمر بن الخطاب رضی الله عنهم. قدما معنی دی چې د پوخانه د اولنا دوی غوره دي. ثم عثمان ارجحو، او بیا عثمان رضی الله عنه غوره دی. بیا وروسته د علي بن ابي طالب خبره کړې ده، خو دا به انشاءالله به خپل ذکر راشي. نو دا ترتیب یاد ساتئ. ګوره دا ترتیب یاد کړئ، دا د عقیدې مسله ده چې د پیغمبرانو نه بعد غوره انسانان هغه صحابه کرام دي. صحابه کرام ټول غوره دي، ټول جنتیان دي، خو بیا دوی بعض په بعضو باندې غوره دي. جملتن خو ټول غوره دي، خو بیا په یو بل باندې فضیلت لري. نو په صحابه کرامو کې غوره انسان بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، او په هغه پسې بیا عمر بن الخطاب، او بیا په هغه پسې عثمان بن عفان، او په هغه پسې علي بن ابي طالب رضی الله عنه. په افضلیت کې هم د دوی دا ترتیب دی، او په خلافت کې هم دا ترتیب دی. خلافت هم دقه شان راغلی دی، ابوبکر، عمر، بیا عثمان، بیا علي رضی الله عنه، او افضلیت هم دقه شان دی. دې مسلې ته هر وخت موږ ضرورت لرو، خو دې ورځې کې ورته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه چې زموږ په دې ملک کې نن سبا
د دې صحابه کرامو د ګستاخۍ یوه هوا چلېدلې ده او هر سړی اصل نسل یې نه معلوم، پلار یې نه معلوم، دین یې نه معلوم، مذهب یې نه معلوم، هغه راپاسي کله په یو صحابي پسې خبرې کوي، کله په بل پسې کوي، کله ابوبکر صدیق پسې کوي، کله په عمر بن خطاب پسې کوي رضی الله عنهما. نو دې مسلې ته په نن سبا ورځو کې بیا ډېر زیات ضرورت دی. اولنی کس یې څوک ذکر کړی دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بیا عمر. موږ یو مسله پرون پرېښودې وه، موږ وی د عثمان یې نوم واغستو، د عثمان رضی الله عنه، او د ابوبکر او د عمر بن خطاب رضی الله عنهما نوم یې وانغستو، خو داسې وی وزیرا، دوه وزیران د پیغمبر. وجه دا ده دا نومونه په دې وانغستو چې د شعر او د دې کړۍ د وزن برابري. شعر و شاعرۍ کې ګوره وزني، د شعر و شاعري داسې نه ده چې ته عامې خبرې شروع کړه او بس دا شعر شو، نه دې دپاره به څه برابرې؟ وزن به برابرې، د دې ټکو وزن به برابرې. ځکه که دا وزن دې ګډوډ کو نو بیا ستا هغه شعر، هغه کړه، هغه قافیه، هغه هر څه ګډوډ کېږي. نو ځکه دلته هغه دا ټکی راوړی دی وزیرا. اوس که داسې ویلی چې وقل ان خیر الناس بعد محمد، غوره انسانان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد ابوبکر دی او عمر دی او بیا عثمان، نو بیا د دې شعر هغه وزن څه هغه ګډوډ کېدو. یو وجه دا ده. دویمه وجه دا ذکر شوې ده چې هغه معلوم دي، مشهور دي، نوم ذکر کولو ته ضرورت نشتی. مشهور دي چې وزیران څوک دي. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې غوره انسانان ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما دي. وزیرا وی دا دواړه وزیران دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وروسته خلیفه ابوبکر دی، بیا وروسته خلیفه هغه پسې عمر رضی الله عنه. نو دا دواړه وزیران دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد بوج دوی اوچت کړی، د هرې خبرې بوج د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد هغه دوی اوچت کړی، ځکه دوی ته وزیران ویلی کېږي. او وزیر په دې معنی سره هم راځي مرسته کوونکی. نو دا دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته کوونکي دي په هر میدان کې. رابش انشاءالله په فضایلو کې په هر میدان کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر بن الخطاب رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړو، مرسته کړې ده. که مالی مرسته د هغې کړې ده، که بدني مرسته د هغې کړې ده، هر څه قربان کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره. نو دا وزیران دي. او دا ټکې ناظم رحم الله د هغه حدیث نه اخیستی دی، په سنن ترمذي کې دی. اگر که سندن داسې مضبوط حدیث نه دی، خو په دې معنی سره ډېر حدیثونه راغلي دي، یا دا لفظ په ډېرو حدیثونو کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی، ما من نبي الا له وزیران من اهل السماء ووزیران من اهل الارض. هر پیغمبر چې دی، هر پیغمبر د ده دوه وزیران په اسمان کې او دوه وزیران کوم ځای کې؟ په ځمکه کې. فاما وزیرای من اهل السماء، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په اسمان کې زما دوه وزیران چې دي هغه فجبریل و میکائیل، جبریل دی او میکائیل علیهم السلام، دا دواړه زما وزیران دي په کوم ځای کې؟ په اسمانونو کې. و اما وزیرای من اهل الارض، په ځمکه کې زما وزیران فابو بکر و عمر رضی الله عنهما، دا ابو بکر او عمر دا زما وزیران دي. یو روایت کې داسې راځي، ابن عساکر رحمه الله راوړی دی، ان لکل نبی وزیرین، هر پیغمبر سره څو وزیرانی؟ دوه خاص کسانی. دوه وزیران په معنی دلته خاص کسان. هر پیغمبر سره دوه خاص کسانی مرسته کوونکي. او زما سره هغه دوه کسان وی څوک دي؟ ابوبکر او عمر رضی الله عنهم دي. یو روایت کې راځي چې ان لی وزیرین، امام بزار دا روایت راوړی، وی زما دوه وزیران دي. یو روایت کې داسې راځي ان الله ایدنی بوزیرین، الله زما مرسته کړې ده، نو مال دوه خاص وزیران را کړي دي، دوه خاص ملګري مال را کړي دي، یو ابوبکر دی او دویم عمر رضی الله عنهما دی. یو حدیث کې داسې هم راځي، خطیب بغدادي رحمه الله راوړی،
وی ابو بکر و عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی بمنزلة هارون من موسى عليهم السلام وی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما زما د پاره داسې دي لکه څنګه چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام د پاره ښه نو هارون د موسی علیه السلام سو وزیر و سورة فرقان کی دی کنا ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا الله امام موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو تورات او دا غرور هارون هغه می دغه لپاره وزیر ګرځولو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې څنګه چې هارون د موسی علیہ السلام وزیرو نو دغه شان ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د دوه زما وزیران دي قدما وزيراه قدما قدما سمانه ده پاسل کې دا غستري من قدم يقدم قدما معنی دا ده چې د پوخانا د مخکینه کم وخت چې اسلام راغلی دی نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ملاو شوی دی او ابو بکر رضی الله عنه مسلمان شوی دی عمر بن خطاب رضی الله عنه مسلمان شوی دی د هغه وخت نه دوی د پیغمبر خاص ملګری دي نو قدمن معنی تقدم مخکی شوی دی په فضیلت کې د دوانه د اول نه مخکی دی یعنی چې وروسته مخکی کړی شوی په فضیلت کې د دوانه د اول نه مخکی دی نو شروع بکو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا غوره انسان دا ما پرون وی که څوک وایي چې زه نه منم نو الله دې کړي چې زړه یې وچ وي دا فضیلت الله سبحانه وتعالی ورکړی دی دوی له بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی چې د پاسه څوارلس سوه کاله بعد یو رافضي شیعه یا د هغوی نه یو متاثره راپاسي هغه دا وایي چې نه جي پلانې د دوی نه غوره و هغه د دوی نه غوره و دې خبرو له څه اعتبار نشته قرآن او حدیث نه به مسله ثابته نو دا مسله د نصوصو نه ثابته ده نصوصو اوس ته دلایل بیانوم انشاءالله چې په پیغمبر پسې په دې امت کې غوره انسان څوک دی هغه ابوبکر دی او بیا عمر رضی الله عنه او زموږ هر څه دي قرباني په هغوی باندې زموږ هر څه دي قرباني په هغوی باندې او څو پورې چې په دې بدن کې سایي نو موږ به د دې صحابه کرامو دفاع کوو په مال سره په بدن سره په جبې سره په قلم سره په هره طریقه باندې به موږ د دوی دفاع کوو دا زموږ ایماني فریضه ده اوس د عام خلک خو نه دي دې خلکو ښه د چا سره کړي دي د پیغمبر سره کنه دا پیغمبر خو زمونږ هم پیغمبر دی کنه نو چې د هغه سره یې ښه کړي دي دا ښه زمونږ سره کړي دي د دوی په موږ باندې حق دی د اسلام چې موږ ته رارسېدلی دي څه ښه خیال دا په هواره ورسېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دوی سختې تېرې کړې قسمه قسم سختې دین یې ته زده کړو د هغوی نه بیا تابعینو یې زده کړو او بیا نورو یې زده کړو او بیا نورو یې زده کړو اصل بنیاد دین د رارسېدو موږ ته خو د صحابه کرام دي دوی د پیغمبر نه دین یې زده کړو موږ ته راورسېد که نو د دوی په موږ باندې ډېر احسانات دي د ټول نه لوی دا چې زموږ د پیغمبر یې مرسته کړې ده چې هغه موږ نشو کولی ورب الکعبه که موږ زره برابر دومره قرباني ورکړی چې لکه څومره چې صحابه کرامو ورکړي دي موږ خپل لمونځ اودس په ټیم نشو کولی پاتې هغه قربانیانې نو ما وی کنه دوی د پیغمبر سره ښه کړي دی زموږ سره ښه کړي دي عقل هم دا وایي ګوره یو سړی چې کله درون سړی درون او ته وله د پلار سره ښه وکړي یا د نیکه سره وله ښه وکړي نو بیا هغه ټول عمر دا یادوي وایي ده ګوره یو وخت کې زموږ د پلار سره منډه والې وه نو داسې ولکه زموږ سره چې منډه والې ده و دې صحابه کرامو زموږ د پیغمبر سره مرستې کړي دي د هغې دپاره خپل بدنونه ټوکړي ټوکړي کړي دي نو په موږ یې حق نه دی چې موږ احترام وکړو د دوی موږ د دوی دفاع وکړو موږ د دوی ښه تذکره وکړو نور څه خو زموږ لاس کې نشته نو دا خو شتي که نه چې موږ د دې صحابه کرامو خیر او د دوی هغه ښه تذکره وکړو او د دې صحابه کرامو صفات بیان کو د دوی دفاع وکړو د دوی په نقش قدم روان شو د دوی سیرت خلکو ته بیان کو دا حق دی په موږ باندې
نو په دې ټولو کې غوره بیا څوک دی؟ ابو بکر الصدیق رضی الله عنه. الحمدلله ما ګوره د دې څلورو خلفای راشدینو سیرت مکمل بیان کړی. دلته موږ ګوره سیرت نه بیانو، او د عقیدې مسایل دي، مختصر وضاحت به کوو. نور سیرت له بیا هغه درسونو ته او هغه بیانونو ته رجوع پکار دي، بلکې عشره مبشره چې د جنت زیری ورته شوی د هغه لس صحابه کرام په یو حدیث کې د هغه ټولو سیرت موږ بیان کړی. خو مختصر ابو بکر صدیق رضی الله عنه علی الاطلاق په دې امت کې غوره انسان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد. ځکه سفاریني رحمه الله سوی په خپله منظومه کې چې هغه مشهوره ده الدرة المضیه، وی وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. په امت کې یقین سره وی دا خبره کو چې په امت کې په فضیلت کې او په ښه کارونو کې داسې غوره انسان نشتی لکه څنګه چې صدیق رضی الله عنه دی. ابو بکر د ده خپل نوم څه دی؟ عبدالله. په جاهلیت کې د ده نوم عبدالکعبه و، عبدالکعبه. خو دې نوم کې خو شرک راځي دننه، ځکه چې بندګان موږ ټول د چا یو؟ د الله یو. نو عبدالکعبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نوم بدل کړو، نو عبدالله یې کړو. دا زوی د ابو قحافه دی، پلار یې مشهور دی په ابو قحافه باندې، او د هغه نوم دی عثمان، عبدالله ابن عثمان ابن عامر. او زه درته د یقین سره دا خبره کوم، بدګماني نه کوم. ډېرو مسلمانانو ته دا پته هم نشي چې د ابوبکر خپل نوم څه دی، دا پته نشته. ته اوس داسې ووایه چاته، وایه په امت کې غوره انسان عبدالله بن عثمان دی، او تا سره به جګړه کېږي، تا پکې نوي مسلې راوویستې. عبدالله بن عثمان څوک دی؟ دلیل دی په دې باندې چې موږ څومره لرې یو د خپلو مشرانو نه. راشه د کرکټ ریکارډ چې غواړي دې کرکټیانو نه، نو پلار نیکه او قوم نسب هر څه ورته معلوم، او پلاني وخت کې کرکټ له راغلی، او بیا دې ډمانو ته د ډمانو د انډیا د ډمانو ریکارډ دی، د ډمانو نه چې کوم متاثر دی هغوی ته معلوم دی، ساینسدانانو ته د خپلو معلوم دی، سیاستدانانو ته د سیاستدانانو معلوم دی. ته اوس د یو سیاستدان سره کښېنه زموږ په ملک کې، او دغه زاړه سیاستدانان چې دي بوټو او یو او بل او رواله تذکرې د کوم ځای کې پیدا شوی او څنګه، او دا ټول تاریخ ورته معلوم دی، ځکه چې دې سره محبت دی. او یو مسلمان ته دا پته نه وي چې زموږ اصل حقیقي مشران هغه دی دي، صحابه کرام زموږ مشران دي. په کرکټي او په ډم او په سیاستدان باندې موږ څه کوو؟ زموږ اصل حقیقي مشران دی دي. نو ډېره د افسوس خبره ده چې دا مشران موږ بیا نه پېژنو. عبدالله ابن عثمان ابن عامر، د ده په نسب کې راځي مره ابن کعب، او په دې ځای کې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په نسب کې یو ځای کېږي، ځکه دی په قریشو کې دی. ابوبکر په کومه قبیله کې دی؟ قریشو کې دی. نو دی میلاویږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مره ابن کعب کې. د ده مور چې ده ام الخیر مشهوره و په دې باندې ام الخیر، او نوم یې دی سلمى بنت صخر، سلمى بنت صخر. او دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پلار د تره لور وه، یعنې د ابو قحافه د تره لور وه. او سبحان الله دا داسې خاندان دی چې ټولو اسلام قبول کړی. ابوبکر صدیق په خپله څوک دی؟ د پلار یې اسلام قبول کړی. مخکې ورځو کې نږدې ورځو کې سیرت په درس کې موږ قصه بیان کړه که نه، کم مواقع کې فتح مکه کې هلته اسلام هغه قبول کړی، مور یې اسلام قبول کړی. بیا د ده دا مور چې ده دا سلمى، دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات نه مخکې وفات شوی ده، او پلار یې د هغه د وفات نه بعد وفات شوی ده. پلار یې وروسته مړ شوی ده.
د عمر رضی الله عنه په خلافت کې هغه بیا وفات شوی. اولنی انسان په سړو کې چې اسلام قبول کړی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما چې چالم د اسلام دعوت ورکړی په مکه کې په اوله کې چې ما دعوت شروع کړو چې چالم ما دعوت ورکړی دی نو څه نه څه خبرې کړي دي، یعنی ډایرکټ خبره نه ده منلې، سوای د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی ما چې ورله څنګه دعوت ورکړی ډایرکټ اسلام قبول کړی. نو چا داسې ویلي دی اختلاف دی، چا وی چې اولنی کس چې اسلام قبول کړی دی هغه علي بن ابي طالب دی، چا ویلي دي اولنی کس چې اسلام قبول کړی دی هغه زید بن حارثه دی، چا ویلي دي خدیجه ده. نو بیا بعض علماو دا ویلي دي چې دا ټول به راجمع کړو داسې په سړو کې ازادو سړو کې چې اولنی کس اسلام قبول کړی دی هغه څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. په ماشومانانو کې اولنی ماشوم چې اسلام قبول کړی دی هغه علي بن ابي طالب رضی الله عنه دی. په زنانو کې څوک ده؟ خدیجه رضی الله عنه. او په مریانو غلامانو کې زید بن حارثه رضی الله عنه. آزاد کرده غلامانو کې او چې کوم غلامان دي په هغه ټیم کې نو هغه به بلال رضی الله عنه دی. په دې طریقې سره هغه ټول خبره څه شوه؟ راجمع شو. نو په سړو کې ازادو کې اولنی کس چې اسلامي قبول کړی هغه څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. زه تاسو ته دا وایم چې ابوبکر صدیق یو فضیلت هم د الله مخې له ویې نشي او یو عمل هم ویې نشي، صرف الله ته مخامخ شي او دا عمل ورسره وي چې دا اولنی سړی چې اسلام قبول کړی دا کافي نه ده؟ د دې د فضیلت دپاره صرف دا کافي ده. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې ډېرو خلکو اسلام قبول کړی، مشهور صحابه کرام لکه زه تاسو ته عثمان رضی الله عنه څومره غټ صحابي دی عثمان، دی عثمان د ابوبکر صدیق په لاس اسلام قبول کړی. زبیر ابن العوام، طلحه، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنهم ټول غرونه دي د ایمان او دی ټولو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې اسلام قبول کړی دی. اولنی کس چې قرآن را جمع کړی دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. دی څومره احسان دی په دې امت باندې. کله چې قاریان ډېر ووجلی شو په جنګونو کې، ډېر قاریان مړه شو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د قرآن داسې په یو مصحف کې نه و لیکلی شوی. څنګه و؟ یا په سینو کې زباني یادو که لیکلی شوی دی په سرمن باندې، یا مثال کې په لرګي باندې، یا په پاڼه باندې، یا په کاڼي باندې، او داسې لږ لږ و. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت راغی چې کله بیا صحابه کرام او قاریان صحابه کرام ډېر ووجلی شو، نو بیا بعضو دا مشوره ورکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې د پیغمبر خلیفه دا قاریان که داسې رواني نو دا قرآن به زموږ نه ضایع شي. او په خپله هم دغه سوچ نو بیا یې څه چلو کړو دا قرآن یې ټول را جمع کړو. دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی چې قرآن ټول را جمع شي، ځکه چې د کم ځینه به یې راوړې نو دا قرآن یې ټول را جمع کړو. که څوک بالفرض مړ شي نو قرآن به موږ سره پروت وي. بیا د هغې نه یو څو نسخې وویستې د مصحفونو نه په مکه کې او مدینه کې او داسې نسخې تقسیم کړي. نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې امت باندې احسان دی چې دا قرآن را جمع کړی دی. دومره اوچت انسان. ښه اولنی انسان چې خلیفه ورته ویلی شوی دی هغه دا دی، ځکه یو روایت کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی چې ابوبکر صدیق ته ویلی شو یا خلیفة الله، ای د الله خلیفه. ناغوتی انا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلیفه یم. نو اولنی انسان چې خلیفه ورته ویلی شوی دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. ما تاسو ته وایي که د ده په فضایلو باندې موږ شروع وکړه نه ختمېدونکي فضایل دي. تفصیل دپاره بیا بیانونو ته واپس شي یا هغه کتابونو ته.
یو حدیث کې ښه واضح راځي یو روایت کې دا په سینه باندې ولیکئ او یاد یې کوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، امام بزار راوړی، امام طبراني راوړی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه وایي. څوک وایي؟ علي بن ابي طالب وایي. دا شیعګان او روافض چې وایي موږ د هغه په لار یو او زموږ د هغه سره محبت حقیقي محبت نشته، هسې ټول دروغ دي، ټوله ډرامه ده. دغه علي رضی الله عنه چې دوی دعوه کوي چې موږ د ده سره محبت کوو، هغه څه وایي؟ وایي خیر هذه الامة بعد نبیها، په دې امت کې غوره انسان د پیغمبر نه بعد هغه دی ابو بکر ثم عمر. اول وی ابو بکر دی او بیا عمر رضی الله عنهما. دا قول د چا دی؟ دا د علي رضی الله عنه. په خپله علي رضی الله عنه دا خبره کوي، وایي دا غوره دی په دې امت. او اوس یو شیعه رافضي راپاسي نه علي رضی الله عنه د دوی نه غوره، نه هغه علي په خپله وایي دا زما نه غوره دی. وایي هغه علي رضی الله عنه په خپله وایي اولنی غوره انسان ابو بکر دی، بیا عمر دی رضی الله عنه. ځکه امام ذهبي وایي په سیر اعلام النبلاء کې وهذا متواتر عن علي رضی الله عنه. وایي دا خبر په تواتر سره نقل شوې ده. فقبح الله الرافضه، الله دې وایي تباه کړي ولې شرموي الله دا رافضه وایي، دوی دروغ وایي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي په مجموع الفتاوی کې وایي په اتیا طریقو سره دا خبره د علي رضی الله عنه نقل ده چې هغه دا وایي غوره انسان د پیغمبر نه بعد په دې امت کې ابو بکر دی او بیا عمر دی رضی الله عنهما. دا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه منهج دی، دا د هغه عقیده وه، دا د هغه وینا وه. او اوس یو سړی راپاسي نه جي هغه غوره نه وه، د ابوبکر نه غوره علي و یا بل یادوي. امام دارقطني او امام حاکم روایت راوړی د ابو یحیی نه وی لا احصي ورد غوږ کې دی لا احصي كم سمعت عليا يقول على المنبر ان الله سمى ابا بكر على لسان نبيه صديقا. وی ما ته شمار نه دی معلوم. ګوره وی یعنی دومره پیری ویلي په منبر باندې علي رضی الله عنه وی دا به وي چې الله ګوره ابو بکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر په جواب باندې صدیق لقب ورکړی دی. دا به علي رضی الله عنه په کوم ځای کې دا خبره کوله؟ په منبر باندې، په خطبو کې، په تقریرونو کې به دا خبره کوله. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله وفات شو د هغې نه بعد به دا خبره کوله. ځکه که ژوندی وي دا وی کېدای چې ویلی چې دی ورته ځان نږدې کوي مجاملتن دا خبره کوي. نه چې کله وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه علي رضی الله عنه په منبر باندې وي وی دا کوم انسان چې وفات شوی دی دا ګوره صدیق د دې امت، دا غوره انسان. اوس روافض او شیعګان وی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه د علي رضی الله عنه سره ظلم کړی او د هغه نه خلافت اخیستی. که ظلم یې ورسره کړی او خلافت یې ترې اخیستی نو هغه به په منبر باندې صفتونه کولی. د هغه بیا په منبر باندې ویلی وی چې دې ظالم زمانه خلافت اخیستی دی، د ظالم زمانه هغه څه اخیستی دي چې زه د هغې حقدار و دی ونه وي، د هغه صفت یې شروع کړو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ملګری، یعنی کم فضیلت به وایو، هغه ملګری چې د کم وخت نه اسلام قبول کړی دی او د مرګ پورې ورسره ملګری و. هسې خو الله نه دي ویلي ثاني اثنين اذ هما في الغار، کله چې هجرت کوو او په غار کې ورسره یو ځای و. اذ یقول لصاحبه، کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره الله ورته صاحب ویلی، د پیغمبر ملګری ورته ویلی، د شرف دی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ځکه به د نورو صحابه کرام وي او عمر بن خطاب رضی الله عنه وی زما دا ارمان دی چې زه دا هر څه قربان کم او دا فضیلت چې کم د ابوبکر صدیق دی چې په قرآن کې الله ویلي دي چې دا د پیغمبر ملګری دی، وایي چې دا ماته میلاو شوی. عرش والا وایي دا د پیغمبر ملګری دی. ټول مال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره لګولی دی، د الله په لار کې لګولی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په خطبه کې ووی، تقریر یې کوو، دی ووی چا چې موږ سره ښه کړي دي موږ په جواب کې د هغې نه زیات کړي دي.
یعنی موږ جواب د خو په خو باندې ورکوو سوای د ابو قحافه د زوی نه چې د موږ سره دومره ښه کړي دي چې موږ یې جواب نشو ورکولی دا دومره غټ انسان هر څه کې دی مخکې هغه روایت خو تاسو ته معلوم دی که نه سنن ابي داود کې هم دی سنن ترمذي کې هم دی عمر بن خطاب څه ووایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي د الله په لار کې مال ولګوئ نو عمر رضی الله عنه وی نن به زه د چا نه مخکې کېږم د ابوبکر صدیق نه وی فجئت بنصف مالي ما نیم مال راوړو ټول نیم مال دا ګوره غټه خبره ده خپل مال چې څه دي هغه یې کېښود او نیم یې کو او نیم یې ټول پیغمبر له راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما ابقیت لاهلک عمره د خپل کور والا دپاره یې څه پرېښودي دي وی مثله د دې په شان په دې کې چې ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان دی واتى ابو بکر بكل ما عنده او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه چې څه وسره وو هغه ټول یې راوچت کړي وو راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما ابقیت لاهلک ابوبکره څه دې پرېښودي دي کور کې کور والا دپاره دې څه پرېښودي دي وی ابقیت لهم الله ورسوله الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب وی لا اسابقك الى شيء ابدا دنه به موږ تاسو سره مقابله نه کوو هغه سره چا مقابله نشو کولی ځکه د هغې یو لقب دام دی عتیق عتیق ورته ویلی کېږي د دې دپاره چې د مریان به یې ډېر ازادول د غلامان به یې ډېر ازادول او دې دپاره ورته هم عتیق ویلی کېږي چې دا مخ یې ډېر ښایسته و ډېر ښایسته انسان و ابن سعد رحمه الله په خپل طبقات الکبرى کې دا روایت راوړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر حسان ابن ثابت ته ووی حسان ابن ثابت څوک دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاعر ورته وی هل قلت فی ابي بکر شیئا حسان وی تا د دې ابوبکر په باره کې داسې شعر و شاعري نه دی کړې هغه وی چې نعم کړې مې ده ولې مې ده ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم واوروه موږ ته که نه هغه ووی وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل او هغه دویم چې د پیغمبر سره و په غار کې دننه او دشمنان ترې ګیر چاپېره تاویدو را تاویدو وکان حب رسول الله قد علموا من البریة لم يعدل به رجلا دغه ابوبکر خو د پیغمبر محبوب ترین انسان و پیغمبر په ډېر مینو او په دې انسانانو کې د پیغمبرانو نه بعد د دې سړي په شان سړی نشته وی فضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی بدت نواجذو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل او دومره وخندل چې غاښونه یې ښکاره شو او دی وی صدقت یا حسان هو کما قلت حسان رښتیا دي ووی څنګه چې دي ووی د ابوبکر دقه شان دی دومره اوچت انسان ابوبکر صدیق رضی الله عنه مکمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه 100 روایتونه نقل کړي دي 100 چې پای کې 18 په صحیحینو کې دي بخاري او مسلم کې څوک دا سوال هم کولی شي چېرې 100 روایتونه خو لږ دي حالانکې نور صحابه کرام کشران لکه ابوبکر صدیق نه کشران دغه دی عبدالله بن عمر ابو هريره عبدالله بن عمرو بن العاص عبدالله بن عباس رضی الله عنهم دا غوی روایت د دې نه ډېر دي دې څه وجه ده وجه د هغې دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات پسې نږدې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شوی ډېر عمر یې نه دی تېر کړی نو موقع ورته ډېره نه ده میلاو شوې د هغه څه د بیانولو کوم یې چې یاد کړي دي یو وجه دا وه دا نور صحابه کرام چې دي کشران هغوی وروسته پاتې شوي دي ډېر عمر یو نو هغوی سره موقع وه هغه څه چې یاد کړي وو هغه یې بیانول خو دې ته موقع میلاو نه شوه دویمه وجه دا وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد دی خلیفه شو او خلیفه خو مصروفه یې د امت په کارونو کې بیا خصوصا د ده په وخت کې هغه مرتدینو سره جنګونه شوي دي او نور ډېر داسې جهادونو له کسان لیږل د امت نورې مسلې نو په هغې کې دی مصروفه شو نو ځکه چې هغه ډېر روایت نه دي رانقل شوي یعنې دا خبره یاده کړئ علما وایي چې په صحابه کرامو کې احفظ انسان
چې ډېر حدیثونه ورته یاد وو خو رانقل شوي ته نه دي، هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه غټ فضیلت دا هم دی چې هغه مشهور جنګ یې کړی و د مرتدینو خلاف. هغه مشهوره واقعه ده چې هغه په تاریخ کې بیان شوې ده. سبحان الله، یو ناشنا خبره علماو دا لیکلې ده، وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه شیخ الاسلام ابن تیمیه مجموع الفتاوی کې هم کړی، وی لم يعرف عنه قول خالف فيه نصا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وی دقه یو سړی د صحابي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د په یو خبره کې په یو فتوه کې د قرآن او د حدیث خلاف چرته نه دی کړی. دا لوی منقبت دی، لوی فضیلت دی. او د ده په زمانه کې چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله به اختلاف راغی د صحابه کرامو په منځ کې، نو فیصلې له په چا پسې تلو؟ فیصلې له په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې تلو. ده به فیصله کوله په غټو مسلو کې، لکه چې هغو ته پته و چې دا په موږ کې پوهه انسان دی، په موږ کې غټ انسان دی. لکه قصه د دغه واله کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه څه ووایي؟ چې چا ووایي چې پیغمبر وفات شوی دی زه یې وجنم. او د نورو صحابه کرامو حالات هم ګډوډ شو، څوک د صدمې د لاسه مړه شو، څوک بېهوشه شو، څوک څه او څوک څه. خو هغه انسان چې د امت کې غوره انسان دی د پیغمبر نه بعد، دا مضبوط انسان دی. ډېر سخت حالات په امت باندې راغلي وو، ولې به سخت نه و؟ پیغمبر وفات شوی دی، څه معمولي خبره خو نه ده. په دغه سختو حالاتو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټې ته ورننوت او د سترګو نه یې اوښکې روانې وې او د هغه د مخ یې ښکاره کړو. څه یعنې زه چې څه احساسات به ودده، ځکه چې دا هغه سړی د ده مخې ته پروت دی چې پیغمبر خو دی، یعنې دا غټه صدمه ده چې پیغمبر مخې ته پروت دی، خو هغه پیغمبر چې 30 کاله ورسره د ملګرتیا کړې ده، او داسې ملګرتیا چې د اول نه د اخره پورې، نو د سترګو نه یې اوښکې روانې او بیا یې دا مخ وله ښکاره کړو، وقبله وښکلې کړو او دی ورته ووایي بأبي انت وامي، زما مور پلار دې په تا باندې قرباني، طبت حیا ومیته. ژوند دې مې عزتمن و، مرګ دې مې عزتمن دی، ژوند دې م پاک و، مرګ دې م پاک دی. په تا باندې به الله 2 پیرې مرګ نه راولي. بیا چې بهر ته راووتو، نو عمر بن خطاب تور راغسې، د عمر سره چا خبره کولی شو؟ عام اوقاتو کې هغه سخت سړی و، او بیا په داسې حالاتو کې څوک نه و چې نږدې شوی وی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه شروع کړه، تقریر یې شروع کړو. ایها الحالف على رسلک، دا قسمونه چې خورې لږ غلی شوې. عمر بن خطاب ته ووایي کښېنه کښېنه، دا قسمونه چې خورې. هغه کښېناست. ګوره لکه دې کې یو فضیلت چې عمر بن خطاب د ده خبرې ته څنګه غلی شو، ځکه چې ټولو صحابه کرامو منله چې په موږ کې غوره انسان څوک دی، هغه د ابوبکر دی. وی قسمونه چې خورې کښېنه، بل چا کې مجال نه و چې هغه ته ویلی چې کښېنه. چې کله کښېنو نو بیا د الله حمد او ثنا ووي، او بیا یې ووي من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. که چېرته چا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بندګي کوله، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو وفات شوی دی. ومن کان یعبد الله، او که چا د الله بندګي کوله، نو فإن الله حی لا یموت، الله خو ژوندی دی، مرګ پرې نه راځي. هسې دا خبره مې دې پورې ذکر کړه چې دې ځای کې اختلاف پیدا شو. هغه اختلاف چا حل کو؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه حل کو. خصپی ووي چې پیغمبر ګوره وفات شوی دی، د دنیا نه تللی دی، دا خبرې پرېږدئ نورې. دغه شان بیا چې کله صحابه کرامو کې اختلاف راغی چې پیغمبر به کوم ځای کې ښخېږي، نو هغه اختلاف هم ده حل کو. چې باته دا پوه شوي دی روایت کړی چې پیغمبران هغه ځای کې ښخولی کېږي کوم ځای کې چې مړه شي، نو دا فیصله هم ده وکړه. دغه شان بیا چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میراث مسله راغله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میراث چې دا میراث به اخیستی کېږي او که نه، نو فاطمه رضی الله عنها، علي رضی الله عنه رالو
چې میراث کې موږ ته به څه میلاویږي او که نه نو هغه ورته وی پیغمبر ویلي دي چې پیغمبران په میراث کې درهم او دینار نه پرېږدي بلکې هغوی نه چې څه پاتې شي هغه صدقه یي د پیغمبرانو نه چې شاته څه پاتې شي هغه څه یي صدقه هغه تقسیمیږي نه صدقه یي نو الله هغوی مطمئن شو نو دا فیصله وګوره ده کړې ده دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله لښکر د اسامه رضی الله عنه تیار کړی او بیا وفات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه کار چا پوره کو هغه به ده پوره کو دلته یو علمي او اهمه مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته خلافت ملاو شوی دی آیا دا خلافت په نص سره ملاو شوی دی نص معنی ده چې قرآن او حدیث کې دا شتي چې ابو بکر به خلیفه وي که نه صحابه کرامو غوره کړی دی د خلافت دپاره بعضو علماو دا ویلی دي اختلاف ته دی مسله کې بعضو علماو ویلی دي وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه قرآن او حدیث کې د خلافت ذکر شوی دی نص پکې راغلی ها بیا هغوی هم خپل منځ کې اختلاف دی چې دا نص کم یو دی آیا نص جلی دی که نص خفي نص جلی څه ته وایي واضحه نص او نص خفي اشاره او بعضو علماو دا ویلی دي چې نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې نص نه دی هغو صحابه کرامو غوره کړی دی او که موږ داسې ووایو دا به ډېر ښکلی قولي او په دې باندې الحمدلله زموږ زړه مطمئن دی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلافت ته په نصوصو کې اشاره شوې ده حدیثونو کې ورته اشاره شوې ده او صحابه کرامو غوره کړی هم دی دواړه خبرې شته یاد یې کوي صحابه کرام په دې متفقو چې څوک دې خلیفه شي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولې متفقو دي اتفاق هم څه وجه وه اتفاق دا وه چې هغوی هغه نصوص ولیدو هغه فضیلت د ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ورته معلوم و چې نصوصونه ثابتو نو هغه یې مخکې کو لکه غټ دلیل د علما دا بیانوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار شو نو د هغه په ځای به امامتي چا کوله ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خپله مرضي مخکې شوی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې کړی نو علما وی پیغمبر چې په خپل ژوند کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخکې کو دلیل دی په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کوي چاته صحابه کرامو ته وایي چې ګوره زمانه بعد به دا سړی مشر کوي دې ته اشاره وکړه که دویم دلیل پې واله په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی یو زنانه راغله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې څه مسله و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل زه لاړه شم بیا به راشي نو هغې ورته ویل یا رسول الله که زه راشم او لم اجدک او تا ان لم اجدک او بیا تا ونه مومم مطلب که ته بیا په دې دنیا کې نه نو زه به څه کوم مسله خو زما نیمګړې پاتې شوه وی ان لم تجدیني فأتي ابا بکر که زه نه وم ابو بکر پسې به ورشي رضی الله عنه دا موضح دلیل دی چې زه نه وم نو بیا ابو بکر دی په ما پسې یو بل دلیل هم دی دم ښه واضحه دلیل دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی ادعي لي ابا بکر اباکی و اخاکی ای عایشه خپل پلار هم راوغواړه ورور دې هم راوغواړه پلار یې څوک دی ابو بکر دی ورور څوک دی عبدالرحمن ابن ابي بکر دا دواړه راوله ولې وی حتى اكتب كتابا چې زه کتاب ولیکم یو خط ولیکم فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولى دې سړي چې بیا خلک ارمانونه کوي چې زه ډېر حقدار یم او یو به وي زه ډېر حقدار یم ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بکر خو ګورې الله نه مني او مؤمنان نه مني مګر ابو بکر مني چې دی به مشر کېږي دا ښه واضحه نس دی رور دې راوغواړه پلار دې راوغواړه چې زه څه ولیکم چې زه دا خبره ولیکم چې زما نه بعد خلافت ته چا سره دی هغه د ابو بکر سره دی رضی الله عنه داسې نه چې سبا له بیا خلک خبرې کوي یو حدیث کې راځي لکی لا یطمع فی امر ابي بکر طامع داسې نه چې یو سړی راشي هغه هم تمه ساتي چې زه به مشر شم نه نه یأبى الله الله نه مني
الله نه مني مؤمنان نه مني مګر دا چې ابو بکر بسي مشر به وي. دا ښه واضحه روایت او بیا اختیار د نس نه فضیلت هم ثابت شو، اشاره ورته شوې ده، او اختیار د صحابه کرامو هم داسې دی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او په سقیفه د بنو ساعده کې صحابه کرام را جمع شو او ټولو بیا خبرې وکړې، نو د صحابه کرامو اتفاق په څه باندې راغی؟ هغه په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې راغی. نو موږ داسې ویلی شو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت د نس نه هم ثابته ده او صحابه کرام غوره کړی هم دی. دواړه خبرې پکې شته. صحابه کرام ولې غوره کړو؟ خو دا قسم حدیثونه نه غوره کړو که نه، دا کوم چې موږ اوس لږ ساعت مخکې ذکر کړو. هغوی سوچ وکړو چې یاره دا قسمه خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي او دا قسمه کارونه دي ثابت دي، خو دا سړی غوره دی که نه؟ دا سړی څه دی؟ غوره دی. نو چې غوره دی راشه مشري کو. که څوک تا نه دا سوال وکړي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت دا په کومې طریقې سره ثابت دی، نو ته به څه جواب ورکړې؟ د نس نه هم ثابت دی او په اختیار سره هم راغلی، په نس سره ثابت دی، په موږ دلایل ذکر کړو او بیا صحابه کرامو غوره کړی دی، نو راغلی دی. په دې کې رد دی په هغه شیعګانو روافظو باندې وایي چې علي رضی الله عنه ډېر حقدار او دا ورسره دغه ظلم وکړو، دا ابوبکر صدیق. ښه نو ټولو صحابه کرامو ظلم وکړو، یو خو پکار وي که نه چې یو صحابي خو دا ویلی وی یو چې لږه ظلم هم وکړو. کم سے کم دغه خو پخپله پکار وه که نه چاله علي بن ابي طالب له خو پکار وه که نه؟ پکار خو دا و چې هغه دا ویلی وی چې ای ابوبکره ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې ته به خلیفه یې، نو هغه کوم دا ونه وي. او علي بن ابي طالب رضی الله عنه خو داسې انسان و چې په حق وینا کې به یې د چا لحاظ نه کوو، د چا نه هېرېدو. نو څنګه په دې کې بیا علي رضی الله عنه غلی پاتې شو؟ دا په دوی باندې رد دی، دلیل یې په دې باندې چې شیعګان او روافظ دا دروغ وایي د ذات نه، په یو ځای کې هم دا نه دي ثابت، په صحیح سند سره په یو روایت هم نشته چې په هغې کې دي دا یي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته ویلي چې ته به زما نه بعد خلیفه یې، یا دا خلافت یې هغه ته حواله کړی نه. نو داسې د هغوی هغه د عوام په دې طریقو سره خپل طرف ته ملګري کړي. عوام خو په دې قسمه خبرو سره دغه شي هغه زړه متاثره شي. څنګه لکه اوس دی لیږي ابوبکر صدیق ډېر ظلم وکړو، علي رضی الله عنه دغه واغستو، دغه نه خلافت واغستو، او د دغه میراث ته مسله چې کومه ده لږ ساعت مخکې ما ذکر کړه چې فاطمه رضی الله عنها راله ابوبکر صدیق ته وویل موږ د پلار په مال کې سالو میراث الو یې سالو، هغه ورته ویل په دې کې خو حصې نشته، دا خو د پیغمبرانو مال دی او ما د پیغمبر نه اورېدلي دي چې د پیغمبرانو نه چې څه پاتې شي هغه صحیح صدقه یي. نو دوی ورسره پکې دغسې پورې خبره ده، بس هغوی په دې باندې مطمئن شو. علي رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها وی شیعګان وایي نه، وی علي وی کله چې علي رضی الله عنه ورغی او فاطمه رضی الله عنها ورغلو په چا پسې؟ په ابوبکر صدیق پسې د میراث په مسله کې. وی هغه د فاطمې له لته ورکړه په دې تشي کې، نو هغه یې ګزار کړه، نو د هغې یو پوښتۍ ماته شوه. اوس ګوره دا ظالمان دا خبره، یو خو دا خبره بې سنده ده، دویم علي رضی الله عنه موږ هم منو چې بادر انسان و، سیرت د هغه موږ بیان کړی الحمدلله ښه بادر انسان. او شیعګان خو پکې دومره غلو کوي والعیاذ بالله، بعضو مولیانو لیکلي دي وایي دی د پیغمبر نه هم زیات بادر و، دومره غلو یې کړې ده. نو سوال ترې دا وکړه چې دلته هغه بادري چې شوه چې د ده په مخ کې د ده ښځه هغې له د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په تشي کې لته ورکوي او د هغې د پوښتۍ ماتېږي او دی دې غلی ولاړي، څنګه غلی ولاړله په دې باندې؟ وی ولې نه چې ای ابوبکر مسله دې هم غلطه ده او زما د ښځې سره دې ظلم هم وکړو، د پیغمبر لور ته وواله. دلیل دی په دې باندې چې دا ټولې خبرې دروغ دي، ټولې دروغ دي. صحابه کرام په یو بل ډېر مین خلک
او بیا دې ټولو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خاص قدر کوو. ولې خاص قدر کوو؟ ځکه چې ورته پته وه چې دا سړی په موږ کې غوره انسان دی. نو داسې شیګانو د ځان نه قصې جوړې کړي. صحیح خبره دا ده چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په امت کې د پیغمبر نه بعد غوره انسان دی، او د خلافت د پیغمبر نه بعد د خلافت ملاوېده دا صحیح ثابته خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره کړې ده او صحابه کرامو په اتفاق سره دی غوره کړی دی، او په هغه صحابه کرامو کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه پکې و. ورسېدې په دې مسله کې نو په دې باندې به اکتفا وکړو. سبا به ان شاء الله دویم وزیر څوک دی؟ عمر بن الخطاب رضی الله عنه. دا هغه خبره کو او بیا په هغه پسې څوک ذکر کړی دی؟ عثمان بن عفان، او بیا علي بن ابي طالب، او بیا هغه 10 مبشره، هغه نور چې کوم صحابه کرام دي د دوی نه علاوه چې هغوی ته جنت زیری شوی دی، د هغوی تذکیره هم کړې ده. نو هغه به ان شاء الله سبا بیا دغه نورو په باره کې خبره کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ زړونه صحابه کرامو ته پاک ساتي. الله سبحانه وتعالی زموږ حشر د صحابه کرامو سره وکړي. الله دې موږ له توفیق راکړي د مرګ پورې چې موږ د صحابه کرامو دفاع وکړو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.